څوک چې پالګر، جادوګر، کوډګر پسې ځي، زنانه ځي او کو نارینه ځي، شیخ صاحب ورته ډېر قیمتي نصیحت کړی دی. راځئ چې دا نصیحت په شریکه باندې ټول واورو. زه د دې ځینه د دې مبارک ځینه دغه خلکو ته دا خاص نصیحت کوم، دا کوم چې په دې کوډګرو او جادوګرو پسې ځي، مسلمانانو ته نقصان ورکولو لپاره. زه ورته دا وایم ته د اور نه نه یېرېږي. زه دغه خلکو ته وایم ته د جبار د غضب نه او د غصې نه نه یېرېږي. ته د دې نه نه یېرېږي چې یو مظلوم به الله ته وجاړي او د سترګو نه به یې اوښکې لاړې شي. ته د دې نه نه یېرېږي چې د شپې به یو کس الله ته ودرېږي او الله ته فریاد وکړي ستا په باره کې. او الله که موږ خبر شوی که نه چې څومره دردونه او تکلیفونه د دې خباثت تلاسه په کورونو کې دي، څومره خلک سجدې او رکوع کوي او جړاګانې کوي او خیرې دغه خلکو ته کوي چا چې دا کار کړی دی. دا خلک به څنګه کامیاب شي؟ په کور کې جړا روانه ده، سجدې فریاد الله ته روان دی او یا الله تبه او بربادي کوي چې چا دا کار کړی دی. دا خلک به څنګه کامیاب شي؟ زه چې د دې خلکو دا زړونه چې دي دا د کاڼي نه هم زیات سخت دي چې په دې طریقو سره مسلمان ته نقصان ورکوي. خبره مې دا کوله چې عقیده دې ملاړه تباه و برباد شوه، ورسره ته ملاړې تباه و برباد شوې او څومره لوی مجرم شوې. د دې اوښکو به دنه تپوس کېږي، د دې آه او د دې درد دا چې مسلمان ته رسي دې به دنه الله تپوس کوي. دا د ښځې او د خاوند ژوند چې تنګ شوی دی، لنډ شوی دی، دې به دنه الله تپوس کوي. دا رونه چې د یو بل سره وران شوي دي، دا خپلوان چې یو بل ګریوان ته لاس اچوي دې به دنه الله تپوس کوي. دا چې بیمار شوی دی په کټ کې پروت دی د دې به دنه الله تپوس کوي. او داسې پسې بیا ځه او د دې هر څه نه مخکې تپوس به دنه الله دا کوي چې ستا څنګه عقیده په دې خلکو جوړه شوې ده، تا ځان ته څنګه مؤمن وې، تا ځان ته څنګه مسلمان. نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې په کورونو کې خپلو بچو ته دا خبرې بیان کړي، خپلو ښځو ته یې بیان کړي، خپلو میاندو ته پلارانو ته یې بیان کړي، خپلوانو ته یې بیان کړي. او چې خبر شي چې په کور کې څوک دا خبره کوي چې کوډګر لازم یا جادوګر لازم یا داسې مولوي صاحب لازمه، اگر که د دم نوم وله ورکوي او تا ته ریکارډ معلوم دی چې د دا عقیده صحیح نه ده، د دم غیر شرعي دی، نو خپلې زنانه راټینګې کوي، خپل کشران مشران راټینګ کوي. خپل کورونه مه تباه کوئ. زمونږ دا کورونه به هله په امن او امان کې شي چې کله موږ دا عقیده د کور هر فرد ته وښایو. بیا به څوک کوډو له لاړ شي؟ دا کاروبار چې د دې کوډګرو، جادوګرانو، نجومیانو زمونږ په علاقو کې روان دی، وجه دا دی چې خلک وله ځي. خو که ما ورته دا خلک او دا خپلوان په صحیح عقیده خبرو کړو، د دوی کاروبار به نور وچلېږي. دلته څوک د کوډګرۍ دکان کولولی شي؟ سعودي عرب کې څوک کولولی شي؟ د نجومیتوب څوک کولولی شي دلته؟ ولې؟ خواله څوک ورځي د حکومت یاره خو سیټ ته که حکومت خو دې ځي ته رسوي چې نور پې هم بیا نه لګي، هغه خو جدا مسله ده. خو د ده خواله به راځي څوک الا دا که دغه زمونږ دا وله پکې داسې دانه نیمه ورځي، نو هغه هم عیب د دوی نه دی، د بهر نه سړی راغلی دی. کاروبار دلته نه چلېږي. دا کاروبارونه په هغه ځای کې چلېږي چې کوم ځای کې عقیدې کمزوري. ابل ازمیو یعنی دومره دوی ترقی کړې ده. ما تاسو ته کې سوشل میډیا دور دی، یو پروګرام مې کتو او د هغې په منځ کې اعلان راغی چې لاندې ورسره په کرښه باندې داسې دا خبره لیکلې وه که چاته هر قسمه مشکلې نو د پلاني عامل سره د رابطې نمبر. دا عامل ټکی چې ووایي که نه پوه شي د کې چل دی. لکه زمونږ په ملک کې په دیوالونو باندې ښه صفای لیکلي پلانې عامل او پلانې عامل، او د کراچۍ ته چې ورشي هلته خو ټول لیکلي بنګالي عامل او بنګالي، هلته دا ټیکه ټوله بنګالیانو اخیستې ده. دا قصې دومره ډېرې شوي دي. دا به تا او په تا باندې چا څه چل کړی دی او په غریب ګډوډ شي
چا پسې چل کړی دی نو دا څنګه لکه دا به موږ څنګه معلومو نو وایي ته داسې کار کوه سوچ کوه چې ذهن ته دې څوک راځي اوس هغه سوچ کوي یو کس سره د ده خبرې اورېدلې لازم انسان سره چې سړی ژوند تېرې خو خبرې اوري هغه یې ذهن ته راغی هغه ته څوک راغی او څوک ته وایي ترز ویلی دکه دی عقیده خو پرېږده عقیده خو لاړه راله هغه ترز وی وله دشمن کو که نه دلته خو دا جاهل دی ده خو زړه ته دا خبره 100% پرېوته چې دا کار هغه کړی دی ځکه چې زما ذهن ته راغی او عامل صاحب وایي پیر صاحب وایي چې ذهن ته دې څوک راغی دا هم دقه دی یو کس ته ویلي وی چې ته کور ته ننوتې اولنی نظر دې په چا پرېوتو ده به دا خباست کړی چې غریب ورننوتو په ښځه یې نظر پرېوتو دا حقیقي قصه راته کو هغه ښځه بیا طلاق او هغه ژوند لاړ ټول ګډوډ شو ولې ځکه چې هلته ورته ویلي چې ما ستا سیسټم برابر کو اوس ته ورشه او کور کې چا دروازه کې چابي تا وهله او چې په چا دې نظر پرېوتو دقه ارامېتوب ټول ده کړی دی چې چابي تا وکړه ښځه په خیر لراله په خیر علي پلانیه ده په نظر پرېوته دغه وګوره دا خو یې د لستوڼي مه اورو کمره کې دننه را سره دشمن و ژوند یې وله تباه و برباد کړو یعنې لاس یې ولې نیولی دی لاس دې ګرمېږي که نه ګوره دا زه تجربه کوم تاسو کې یو کس ما سره کینی ما سره او زه پرې دم اچوم صحیح شرعي دم په ده به دومره رعب راځي که نه یو خو رعب د دې چې استاذ دی بل رعب د دې چې یعنې ګوره زما به څه حالي په بیمار به یم که نه به او نه په ده به خولم راځي دی به رپېږم دی به ګډوډ کېږم او زه ورته بیا وایم په تا شوی دی تور دوی پکې رنګونه م راویستي دي په تا شوی دی او تور شوی دی زه محنت به موږ به هسې چلو کړو خو لکه څه مطلب دی څه خو لږي او په دې کې چې څومره پیسې دي که نه الله دې موږ ساتي دا په بل څه کې نشته چې خلکو ته خو مسلې دي او رامات دي بس بیا دله شوړه ورکوه دی ورته طریقه کوي شوړه ورکوه طریقه تاسو ما قصه کړې وه زه یو کس خواله ورغلی وم هغه به دا حجامه کوله بدن نه دا وینه نه وباسي بیا خلکو وایي دی دم مو مه اچوي ما ورته یاره ما قاري صاحب ما ته یوه مسله ده وایي څه ما زه چې په هغه ورځو کې زما د معدې مسله وه او زه په ځان ښه پوه وم یاره ما زه چې درس ته کښېنم که نه په دې منځ کې زما په دې سر باندې بوج راشي چې دې به څه وجې بس زما دا تندی داسې ونیو تلاوت یې کوو هلته زمانه خو یې څه پټولی نه شو نورو باندې به هغه نور څه وي خو زما الله لا اله الا هو په زوره زوره لګیا دی زه ورته ښه بلکل ښه صحیح ناست وم یو 10 منټه پورې دی لګیا او تلاوت یې کوو زه ورته ښه صحیح ناست وم کله تلاوت یې ختم کړو ما ورته څه وکړو ته وایي دا ځای خو د دروند نه دی ما دروند دی بس وی الله تعالی روغ صحت درکړي ګوره ما زما مو اول شک و چې چل دی مړه مه اخواشه 10 منټه دې زما ککرۍ نیولې وه دا به درنه نه وي بس ته راشه ما زه ستا 10 منټه نیسم چې دا درنېږي که نه درې 10 منټه را دا ځای داسې په زوره نیولی وی دا بیا چې لاس ته داسې لر کړو 10 منټه پرېږده ما اوس دا خپل سر لږ ونیو لږ سړي ته محسوسېږي لکه څه شی چې بلا بیا هم پروت دي نه نه وي منې نه نه وي بیا موږ پې سله ستړي کړې ما زه منمه دم درود خو چې شرعي دم درود یې که نه سړي تندی دی هسې ما سوچ کوو چې څومره عوام به ده په دې خبرو دوکه کړي څومره به مالونه په دې طریقه واري خلاصه د خبرې دا ده چې خپل بچي پوه کړئ خپلې ښځې پوه کړئ مشران کشران پوه کوي اعلان وکړه کور کې اعلان وکړه که په خپل رب باندې غیرت کوئ که نه او ورسره دا ټکې به ورسره زیاتي کو پښتن چې مؤمنې غیرتي او بیا چې پښتنې ښه غیرتي
دی به په کور کې څنګه خبره نشي کولی دغه شان صفا ووایه وایه که خبر شو ما چې دا قسمه جاخې ماخې چا کړي دي که نه نه خیر نشته ته ګوره چې دا معاشره برابرېږي که نه برابرېږي دا کورونه برابرېږي او که نه برابرېږي الله دې زموږ د کورونو حفاظت وکړي الله دې زموږ د بیبیانو زموږ د بچو زموږ د مشرانو کشرانو دې الله حفاظت وکړي او په کومو مسلمانانو باندې چې جادو کړی شوی دی او کوډې پې شوي دي الله رب العزت ته هغوی له روغ صحت ورکړي او الله دې د دې مصیبت نه خلاص کړي او څوک چې زموږ عقیدې خرابول غواړي او په موږ کې دا خباثتونه خورول غواړي الله دې ورته هدایت وکړي که هدایت یې په نصیب نه رب العالمین دې د ځمکې د مخې نه ورک کړي الله رب العزت زموږ د ټولو حفاظت وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على خدا او قیمتي بیان او نصیحت چې تاسو واردو دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.